السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې پلار مو وفات شو، روژې ورباندې دي، لمونځونه ورباندې دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ محترمه فقها کرام وایي که د سړي څخه روژې یا لمونځونه قضا کړول شي، پر ده باندې واجب دي قضا د هغو کې چیرې نه راوګرځول، نو بیا به وصیت کوي چې پر ما دونه لمونځونه او روژې پاته دي، نو که وصیت نه وکړي غاړې بندې دي. البته که قریبانو په ده پسې د دې لمنځو د روژې فدیه ایستله، نو بیا دې د هرې روژې په اندازه باندې د سرسایي اندازه پیسې ورکړي چې 80 افغانۍ کېږي. د هر لمانځه پر اندازه باندې که 1000 لمونځونه دي که 2000 لمونځونه دي، پر هر لمانځه دې 80 افغانۍ اندازه فدیه او مساکینو ته ورکړي. البته روژې په فدیه کې به وایي هره ورځ مسکین ته فدیه ورکړي. اوس مثلا 3 میاشتې روژې یعنې 3 کاله روژې نه دي نیولې، نو چې فدیه یې باسي د یوې روژې فدیه به مسکین ته ورکوي، او دا که یوه مسکین ته هره ورځ د یوې روژې فدیه ورکوي هم صحیح ده، او که 10 مسکینانو ته د یوې روژې فدیه ورکوي هم صحیح ده. کوشش وکړي د پلار غاړې خلاص کړي. الله دې رحم وکړي زموږ پر جامعه باندې، الله جل جلاله دې رحم وکړي. له مرګه بعد بیا موږ د مړو په دغه باندې پسې یو چې غاړې ور خلاص کړي، بلکې مړی چې اوسي باید په هغو ورځو کې موږ د ده غاړې ور خلاصې کړو. په هغه ورځ کې باید موږ د علماو څخه پوښتنه وکړو چې زموږ پلار خو یا روژې نه نیولې یا پلانه نه و. دغه رنګه که په یو پلار پسې حج پاته وي، حج یې نه یې کړی، ورباندې فرض وي، د هغه بندوبست وکړئ. ځکه پلار حق لري، ډېرې ستړې د اولاد په حق کې ګاللي دي، نو باید د اولاد هم بې غوره نه سي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 المتفرقات، مطلب بیان الکفاره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.